قدرمن لیدونکو سلامونه او نیکی هیله. که دا ویډیو په اختر کې ګورئ نو اختر مو مبارک شه او که له اختر وروسته یې ګورئ تیر شوی اختر مو مبارک شه. موږ په کوم ځای کې یو؟ موږ د میدان ښار نه راوتلي یو. نو دا هغه لاره ده چې بامیانو ته تللې. د بامیانو په سړک یو. البته تر اوسه د میدان وردګ ولایت مربوط کیږي او روان یو بامیانو ته. او د اختر دویمه ورځ ده. ساعت هم تقریبا 6 بجې کېږي. 6 بجې کېږي دا دې ساعت. موږ هم نه یو پوه شوي چې څنګه دومره زر 6 بجې شوې. لاره هم انتهایي زیاته خرابه وه او ایله تر اوسه دې ځای ته راورسېدلو. نو وروسته به سفر ته ادامه ورکوو. تاسو موږ سره پاتې شئ چې زه ډېر ګډوډ ځای کې ولاړ یم چېرته دلته ونه لوېږم. پټي دي او لاندې شاید اوبه هم دي. نو سفر به دوام لري. کېدای شي بامیان ته د شپې ورسېږو. نو انشاءالله که شپې ورسېدو نو د شپې به لږ خبرې سره لږ ځایونه به درته وښیو. سبا ته به حتما سره ګورو. دا دې موږ حرکت کوو. تاسو یو ځل دا ویو وګورئ له دې ځایه. تر څو موږ حرکت کوو دا ویو وګورئ نو زه بیا کیمره ورکوم ډاکټر صاحب ته. هغه دي موټر همالته څنګ ته ولاړ ده او دا موټر هم ډېر زیات ټیټ ده. ډېر په زحمت تر دې ځایه راغلی یو هم ډرایو نه کوي. ټول ارامه ناست دي ماته یې پرېښي دي. نو زه کیمره ډاکټر صاحب ته ورکوم. بیا به ورو ورو بس همداسې د لار کې لاړ تصویرونه وګورئ. Da. نه یو ری وګورو. تمپراتوره بدل راچواله. ضعیف ده. گرم تو موټر. اړه کې یو ځای ته مشهور. Royce na którą teraz? Royce. چراغ خرسان کو به طرف نشان میده. صحیح تشکر. اور په موټر کې پیدا نه شي. صحیح ځکه نه غواړم. زه بیا یو ولې کوم څه ده کوي یو کینو بیا واقعي. ها صحیح در په مې. Five minutes later.
11 بجې او 9 دقیقې دي او د بامیان له ښار څخه راوتلي یو. یو شاته مازدا موټر دی، نه پوهېږم ما به وینئ یا به مې نه وینئ، خو دا زه یم. فلاش هم نشته دا او لاره ډېره اوږده شوه او ډېر زیات ساړه هم دي. هوا یې ډېره ښکلې هم ده خو ساړه هم ده هوا. نو دلته موټر ټایر پنچر کړی ده. خوشبختانه د بامیانو چې څومره لارې جوړوي همدومره په ښار کې هم هر څه د لاسرسۍ وړ دي او د شپې په دې ټیم کې هم دلته پنچرمین شته ده. نو موږ شټپنۍ اچولې ده موټر ته. زه به دا ګروپ بند کړم چې سترګې مې راته ووهلې. موټر ته شټپنۍ اچولې ده او جوړولو لپاره مې ورکړې ده. نو زه به تاسو ته هغه خوا وښیم. دا ملګري دي دلته ټول سره راغلي دي چکر لپاره او ټول په مازدا موټر کې راغلي دي او په منځ کې ډېر یو ښکلی قالینه هواره کړې ده او ټول خپل د خوښۍ شیبې په ګډه سره تېرېږي او دیګ یې هم بار کړی ده. ډېر عجیب او یو ډېر غټ دیګ بخار یې بار کړی ده او نفر هم دومره زیات نه دي. نو دا سپوږمۍ ده په اسمان کې که وینئ. موږ ټایر جوړول ته ورکړی دی. نه پوهېږم تر بند امیر به څومره لاره پاتې وي. شاید هم تقریبا 1:10 دقیقې نوره لاره پاتې وي. بس دا ټایر جوړ شي نو موږ برکت کوو. نو بیا بند امیر کې سره ګورو. هلته به هم د شپې که ورسېدو یو څو خبرې کوو نور به بیا سبا د بند امیر او بامیانو ښکلاګانو تاسو ته وښیو او ویډیو به دوام لري. نه څنګه شوه؟ خراب دی. خراب دی؟ څه وی څه رقم شوی؟ چه خود نشوله تو گپرو مفرو نه گپرو ما نه نه آقا بایک شانی و خواهد دی کرتی تخیجه وخیجه ما نشو جوړ ټایر جوړ نشو او حرکت کوو. ټایر له منځه تللی دی ختم دی. مسلمان ځای پیدا کېږي. بسم الله. څومره لار پاتې ده؟ څه ووایې؟ څه درته ووایي؟ کم مونده خامه نداره. سر د خلاص شو هلته کندوي او در د مسلمان ځای پیدا شي. چیرته؟ موبایل کې غږېږي ته څه رقم؟ Day 2. سهار شو 5:30 بجې کېږي. 5:20 دقیقې دي او ما شاید یو د چا خبره یو سترګه خوب کړی وي ډېر نه او د خوب ځای هم نشته. کله چې موږ بند امیر ته راورسېدلو حتی د موټرو ځای نه کېدلو. ښکته به هم زر تصویرونه ښیم. زه اوس ډېر بره د غونډۍ سر ته راغلی یم ځکه دلته ډېر ښه لمر ده او د لاندې هم بې حده زیات سړه هوا ده. بې حده یعنې شاید دلته د حرارت درجه له 0 څخه هم ښکته وي. دومره یخ ده ګزاره ورسره نه کېږي او زه بیا په همدغه یخ کې ناروغ هم یم. که تاسو زما غږ اورئ او که چا مخکې اورېدلی وي شاید پرې پوهېږي چې زه له وړاندې ناروغ هم یم او په همدې یخ کې ورته پروت هم د باندې. نور ملګري ورته پراته وو موټر کې ګډ وډي شول. اولو کې موږ د باندې څملاستلو بیا کمپله نه را رسېدله ځکه هلته ځای نشته و. موږ 2 کمپلې لاندې هوارې کړې وې. 2 کمپلې مو لاندې هوارې کړې وې او یو کمپله هم په سر وه او موږ 5 نفر 4 نفره او بیا نه ځایېدله دا کمپله. یو به یو خواته کش کول او بل بلې خواته. نو زه اړ شوم چې لاړ شم موټر کې ویده شم.
موټر ته چې لاړلم داسې 10 دقیقې وروسته چې غال مغال شولو د موټر نه د باندې چې دروازه مې ور خلاصه کړه کوم ګک و هر شی چې و که نه کوم ژوی دوی ته ورننوتلی و او دوی هم ښه سخت وډار شول له هغې وروسته دوی موټر ته راغلل او موټر کې سیټ څملولو هغه موقع هم پاتې شوله له موټر څخه بیرته راغلم زه د باندې څملاستلم دوی خو ډارېدلی وي چې دلته ماران دي شیان دي نو زه هلته څملاستلم هلته چې څملاستلم داسې ساړه وو په یو اندازه ساړه وو چې خوب نه کېدلو خلاصه دومره درته ووایم چې ما اصلا خوب نه دی کړی نو زه داسې باره دلته رمې ښکاري د لاندې هم یو رمه ده نه پوهېږم دلته به په سکرین کې ښکاره شي که نه ځکه زه واید انګل کې د اوس ریکارډینګ کوم خو هغه خواته مخامخ هم یو دانه رمه ده شپون هم ورسره ده نو داسې به بار ځو نورم تر څو مو د ختلو توان دی وګورو چې لاندې کوم کوم ځایونه دي او دا بند چیرته ده دا بند سر خوړلی کوم ځای کې دی چې ځکه موږ ډېر زیات په زحمت هم شولو بند ته په راتلو یو خو لاره هم اوږده شوله تقریبا چې لږ و 250 کیلومتره لاره وه 180 ما چې په ګوګل کې ولټولو 180 له کابل څخه تر بامیانو پورې وه او موږ چې بامیانو ته ورسېدو له بامیانو څخه بند امیر ته تقریبا 2 ساعته لاره وه بل په لاره کې موږ ته موټر ټایر خراب کړلو خو خوشبختانه شټپنۍ شته وه خو موږ بیا هم احتیاطا نه غوښتل چې ټایر جوړ کړو مګر څوک مو پیدا نه کړل ځکه ټایر بیخي له منځه تللی و نو بیا به هم نن چې کله بیرته ځو له ځان سره به یو ټایر اخلو ډېر زیات ستړی شوم زړه مې هم نه کېږي ځکه ډېر تود لمر ده زړه خو مې وایي چې همدلته ورته څمله او ما خوب هم نه ده کړی سم ناروغ هم یم مخکې مې هم شاید یادونه وکړله ناروغ هم یم خو داسې ورو ورو به ښکته ځو ښکته ځایونه به هم داسې درته وښایم نو راسره واوسئ انشاءالله همداسې چې ملګري نور راویښ شي موږ د شپې هم ډوډۍ نه ده خوړلې دې ځای ته چې ورسېدلو هېڅ شی نه پیدا کېدل نه د اوسېدو لپاره هوټل شته و نه خیمې شته وې یعنې عموما هر څه خلاص وو او موږ له ځان سره یوازې په لاره چې بسکټ راخیستي وو هغه موټر چې خراب شو له موږ نه پاتې وو هماغه مو خوړل او تر اوسه پورې موږ هېڅ نه دي خوړلي نو اوس به د سهار چای څکو ناشته به کوو وځو به تاسو ته به د بند امیر ښکلاګانې او د بامیانو ښکلاګانې ښیي او انشاءالله ډرون خو م تر اوسه نه ده چالانه کړې او انشاءالله دا ښکلي ویو لار خوا چې کله لمر راشي بیا ښکلی ښکاري ډرون کې بیخي ښکلی ښکاري نو ډرون ویو کې به هم تاسو دا ځای وګورئ نو زه ورو ورو همداسې ښکته ځمه د ګوپرو کیمره کې چارج هم کم ده دا به هم چارج ته کېدمه تر هغو به موږ ناشته کوو نو بیا به بیرته سره خبرې کوو تاسو تر هغې پورې دا د ښکته ځایو تصویرونه وګورئ نو زه خو اوس بره راغلم خو اوس ښکته څنګه ولاړ شم دا لاره داسې ښویه داسې نه چې د بل ملک مې کي دلته به کیمره کې دومره نه ښکاري خو لاره داسې ده چې هغه د چا خبر ترونه شم ورسره بیا فکر نه کوم چې تاسو به دا ویډیو وګورئ خو بس دا خدای مې د خیر کوي تاسو نور تصویرونه ګورئ زه ښکته ځمه زه نو دا دی تقریبا له غره څخه ښکته شولم او بسم الله
هغه دی کوم موټر چې موږ پکې راغلي یو او دا دوه کسان چې ویده دي دواړه ډاکټر صاحبان دي نو دوه نور کسان غایب دي نه پوهېږم څه شوي دي خو یو یې وړاندې راویښ و او له شپې راهیسې وږی و حتما چېرته تللی دی د ګېډې غم کوي ګرد خو وینې چې په دې لاره باندې څومره ګردونه دي اونجا ما موتر استاد کردیم کجا استاد کردیم؟ امیاله کدام از موتر؟ تو ما را گفتی که من موتر استاد میکنم؟ نه خیلی ما چی رقم مسئولم؟ تو چه رقم مسئول هستی که نیستی در دم راه؟ یعنی می دم راست موتر تو خود یک دفعه میآوردی اینجا استاد میکنی در قطار استاد که اونجا فامیلیاست اونجا ما نمیتونیم رفته بدن اونجا نمیشه امروز گرفته بریم که دوباره کجا استاده؟ نه پیش دارم راه خودش بیار که من در لیست برسانم سعی کنم چه Not شایده GoPro در فیلم GoPro جال نه درسه هتل و رستوران محمودیان سره کم دوړه ده دا ها چیرته ای؟ در واقع جای بار رو خیجه چیرته ای؟ میخوام بده تاپک که داغه لار سوی لوډی نه ویني پر در وګره داغه وخی سلیه را آغا سیده ملګرو خیجو هیله مو اوس بند پیدا کړ یو ځل ښکته راغللو که څنګه وینئ ډېره زیاته ګڼه ګوڼه ده موټر هم دلته بند پاتې شو بیا بیرته بار راغللو موټر هم پارکینګ کې ودرو هیله هم د بند لاره پیدا کړه دا څه ورشو یا څه ورکوزیږ ورڅه ورکوزیږو ده شورت فول ای دا ځای نه استوریانې که پایپونه عکسونه خلو څه چورچم لکه می داسې پورته وکړو داسې به ورته وکړو داسې چې رو داسې پورته وکړو صحیح ده نو دا دي ملګرو قدرمن لیدونکو ډېر په سختۍ مو بند پیدا کړ ای ملک صاحب خبره یاب در کوزه و ما تشنه لبان میگرده اوس هم بند غره تر شا ده و موږ د لاندې پسې ګرځېدلو سین دا دی چې ډرون چارج خلاص کړی و د ورور زنګ مې را روان دی یاد درته
हेलो हाँ वालेकुम सलाम खैर से ज़रूर ये ड्रोन के दे मोबाइल ओ वाल تروس خيو دالته د یو خطا دی خپل کولی واغه بدلیوي ځانونه آماده کوي خیر وطن آزاده وي سپورټونه وکړئ تمرینونه وکړئ د خیر وطن په آزاده وو سپورټونه وکړئ دغه دی دا د سپورټو ځای دی رتا په مفسر رتا درځئ سپورټونه وکړئ تمرینونه وکړئ راځه خو نو تاسو سپورټ وکړئ سپورټونه به کوو ورته به ځو ته وګوره پوه شوې داسې کېږي به دا چې دا خلک دا اوس په کارتچار کې په ایلیټ سلمانۍ کې ولاړ دي ویښتان جوړوي همدغسې سپورټونه وکړئ ځانونه آماده کړئ اوه فریده بلې خواته ګوره دا څه خل سټاپ کیږي اوس په ریکارډ بس ریکارډ یم دا وایم خو شروع دی دو ځایونه کوي دو ځایونه راشه داسې دلته په سیر انسان
5 minutes later. دا د بند امیر د پاسه نه د لاندې د بند امیر د بند امیر د لاندې دغه آبشار سره وي او نور ملګري انجینر صاحب دې عکسونه اخلي او ډېر په تیزۍ باندې اوبه دا ډاکټر صاحب دی ډاکټر صاحب انشاءالله تعالی دا خبره شناخته چهره دا خبره پیژندنې چهره د افغانستان د خدمت چهره انشاءالله لاس په لاس ورکوو او دا وطن به پرېږدو شروع په خیر سره یو پیام وطن پرېږدې بلاک دی کله ځای دی په اوبه کې سړی لمدېږي زه وتښتېدلم هسې مې نن شپه یخ شوی ده زه دا هغسې ښکته ځو تاسو عکسونه خلک غږ راکړئ زه هغلته یم داسې ځو دې خوا ته یو کوچنی غوندې آبشار ده بلکې هاخوا ته یو څو دانې نور هم دي دغه دی یو بل کوچنی آبشار دا ښه د مزاحمت نه کوي خو خوند یې شته ده تاسو لیدلی شئ مخامخ مې ښکلې منظره ده او ډېره زیاته ګڼه ګوڼه ده تاسو مخامخ ځای هم وګورئ نو زه همداسې بېرته ورځم د نور ملګرو په طرف چې پرې مې نږدې ځکه مخکې م رانه ورک کړو لږ ذره بې پروا دي په دې حساب نو زه ورځم همداسې به بره د بند سر ته به یې ځو خو خدای ستړی خو داسې یم چې له وسه مې نه کېږي بې خوبه یم ستړی هم نه یم له وسه مې نه کېږي چې بار لاړ شم خو بیا یې تاسو نه منئ که نه چې بند امیر پکې راښکاره نه کړو بیا تاسو نه منئ چې موږ بامیانو ته تللي یو نو اړ یې چې ولاړ شو Var ortaya için. Bismillahirrahmanirrahim. دا د قدرمن لیدونکو دا هم بند امیر د دې خوا یې وګورئ تاسو دلته په ځان نه درته ښیم ځکه بند لمونونه ډېر ښکلی ده بند لمونونه ډېر زیات ښکلی ده او اوبه هم ډېرې زیاتې صافې او هی زه مجبور پیسې دومره پورته کړم یا لنډوالي د ځان تیار کړم دادا شکلا دا Hiç ne bindi? Ne kadar kalın bir kanal oynuyor. ما دا ته څومره بشوار وي دا دو کې د لاندې هغه अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है شوي ژوند کوي هغه مجبور ورکوس کو هغه ټیټان نو چې غرق شو دلته کم دی د اوبو فشار Cınara. Zavta çıkaranda bir göz imkanı verir.
تاسو دې خوا د بند انځورونه وګورئ زه دومره په اوبو کې غرق یم ګوپرو کې دومره نه ښکاري خو ځایه زما لامبو هم نه ده زده او د دې بند بیخي داسې وچې غاړ ته راغلی یم دلته یو کلکه تیږه ده خو د اوبو هم ډېر زیات ده که ورخطا شو نو منو بیا به دا ویډیو نه ګورئ او که دا ویډیو ګورئ واخلاکس مې बाबूराव का स्टाइल है तू ले زه زما خواته کې کوم یو ښکلی سپاټ پیدا کړم د عکسو لپاره به دوی ته ووایم او تاسو ته به انځورونه واخلم ټول لوند یم زه سم په خوند لوند یم زه به باره زه به سټک کش کړم تاسو انځورونه وګورئ Mansur! Ha? क्या थोड़ा चलेगा Asta dezgada de کوم خوا ته ما کښتۍ ولیدلې دوی ته ورځم که څوک راسره کښېني ځکه زه ډارېږم خوب صحیح کامرا رہے خوب زما لوګو سره یو فوبیا ده ویره ترې لرم نو زه به دوی ته ووایم که څوک ځي Hey, doctor. He's speaking certain Mitzkes. Huh? Man not sitting, man tarsing. No, no, foreign going. No. Bal na foreign se si. ژوندی بار چې ځان سره ولوځي وي واخلې داداش دا واخلې زه د ډاکټر صاحب عکسونه واخلم تاسو انځورونه وګورئ زه به عکسونه واخلم دا ځایونه کې ورښایه داسې دا زه یم داسې ورته یم دا زه یم دا مې الټو ده دا زه یم دا مې انجینر صاحب دی او دا مې دی موږ دا اوس فکس را ورسېدو دا اوس د یونان په هغه باندې هغه کې یو اوس نو کښتۍ راځي هغه ټبربري بس ماړه یې داسې د هغه خواته به واوړو د فرانسې ته ځو فرانسې نه بیا د خواته سره یوکې ته ځو یاس یوکې ته ځو دا نه اوس یو ګیم تیار دی انشاءالله دعا کوئ په خیر ډېره خوندوره کیف کا که نه کیف کا بده آوازی تم نه پریدی ممنوع ده آوازی دا د رښتیا کښتۍ کې کینو په دې کې کشته کې بس ورو شو په دې کې ډېر ښه مویان هم دي هلته په کار تازه په دیودا وګوره تازه بس دا خبره ده دې ته د هاوس یا د دې باند تر مبدا یعنی چې شروع شوی د ترغیب پورې به زه یو ورځم سره په دې کښتۍ کې او که وتوانېدم په شرط دې زه ولاړم اوس به درکې او تقریبا نه پوهېږم چې څومره مساحت به وي او څومره به سره خطه وي او دا کښتۍ نږدې تر کومه مهاله پورې وګوره انجینر ده خطه باقي مانده به انشاءالله سره خبرې کوو خبرې اترې خوا کې دي چې ډېره ګڼه ګڼه ده او ملګري بل طرف داسې چیرته روان یو ویډیو باندې ملګرو بیرته روان یو د بند څخه ښکته
شاید بیرته موټر خواته ولاړ شو څنګه چې ما سهار ویلي وو تر اوسه پورې هم چای نه دي خوړلي نو د سهار د چای غمه به کوو او بیا پسې ورو ورو د کابل په لور حرکت کوو د لارې انځورونه به اوس درته ښایي ځکه پرون موږ د شپې ډېر ناوخته راورسېدلو او د شپې مو تاسو ته انځورونه او تصویرونه د لارې په لاړ کې وانه شوی اخیستلی همداسې به ورو ورو ښکته ځو او یو څه به خورو او بیا به پسې داسې په مزه مزه به بېرته کابل ته روانېږو ځکه وخت لا ډېر ده تر مازدیګر هم چې ورسېږو د لارې په منځ کې به ډوډۍ هم وخورو ځکه که اوس موږ چای وڅښو تقریبا اوس 9 بجې کېږي 9 بجې کېږي چې اوس چای وڅښو تر 12 بجې پورې بېرته موږ وږي کېږو نو په بښنې سره چې ډاکټر صاحب هلته ویډیو سره ګیمبل سره نابلدي کوله نو هغه ورته وښودله نو چې څو بېرته موږ روانېږو د لارې په لار کې لاره مو ډېره ده نو بیا به تر 1 بجې پورې بېرته وږي کېږو د غرمې ډوډۍ وخت کېږي دغه کال یار درسئ دا سرسئ ګورئ نو بیا بېرته چې ها انجینر صاحب مال ورو ورو روانېږو اول به یو چای وخورو ځکه چای هم نه دی څښلی بیا به د شپې ډوډۍ خو اخ مې ویلي دي که نه چای مو هم نه ده څښلی ډوډۍ مو هم نه ده خوړلې اوس چې چای وڅښو تقریبا بس تر 1:30 2 بجو پورې په لاره چې بیا وږي کېږو ډوډۍ غمه به هلته وکړو ځان سره که نه منظره به م وشي نو ورو ورو ښکته ځو تاسو انځورونه وګورئ د لارې زه به کیمره واړوم په بامیان کې یو عجیب څه چې ما ته معلوم شول دا غرونه دي چې ډېر زیات عجیب دي او دغه غرو کې خو بیخي یو ډول د دود نښې او نښانې ښکاري لکه اور چې پکې بل شوی وي چې دا به د څه لامل وي په دې خو موږ نه پوهېږو نو کیدای شي ځایي خلک پرې پوه شي او غرونه یې ډېر زیات عجیب و غریب دي یو د ډرون کار ورکوي تاسو دا ما کې چې چا خپل خلاص فرمانه کړي دا هغه بند سمو چیرته دلته چې نشته دي تیز تیز ځه ډاکټره وږی یم د بند څخه ښکته شولو دا دي تقریبا بس بازار ته ورسېدلو ها ولایت ته ځم ولایت ته وځو ټایر هم سیستم که نه ډوډۍ به وخورو شپې هم چې نه دي خوړلي او یو ټایر به واخلو چې ټایر پیدا شي ویې چې پیدا کېږي ولایت کې بل د ګرمۍ نه د ونې دي بل د وینې باروین دی شاته هم بند امیر ده او موږ د بند څخه راووتو او دا هغه لاره ده چې کومه لاره ده بامیان ولایت ته ځي او دا د بند په تر تقریبا یو 20 کیلومتره خامه لار لري او ډېر زیاته خرابه لار هم ده دغه یې کنې نور د بامیانو ډېر ښکلی سړک ده خو دغه سړک کې واقعا هم سړی خسته کوي او ډېره زیاته لوړه ده چې موټر ډېر په سختۍ پکې ځي او بله خبره دا چې زه په کومه خوا کوم ځو حرکت کوو بیا به په لاره کې
از اون که خوبش است از اون که بالای لیدونکو د بامیانو ښار ته راورسېدلو او هغه ټایر مو چې خراب شوی و بل یو ټایر مو پیدا کړ څه هم په هغې اندازه ټایر نه پیدا کړي خو یو دانه پیدا شولو غږ د ورور یې اوس بدلوي دې وروسته به له ځان سره څه خواړه واخلو د خوراک لپاره به څه خواړه شي ځان سره اخلو او په یو ځای کې به ورته کښېنو په یو ښکلي ځای کې وبې خورو ولاګ به تر هغې پورې دوام لري نو تر څو چې زموږ په ګوپرو کې چارج شته ده که څه هم دا یو بیټرۍ ووهله او ختمه ده نو بلې ته به ګورو چې بله کې څومره چارج ده نو دا ټایر بدل شي بس سره ګورو به بیا بس دا ټایر بدل شي نو څه خواړه به له ځان سره اخلو چې موږ هم خاص شی نه دي خوړلي لار کې مې یوازې یو څو کیک او بسکټ وخوړل او بس ما د پرون شپې راهیسې وږي ناست یم نو خواړه مو چې له ځان سره واخیستل چېرته به داسې یو ښکلی ځای وګرځو په لاره کې ډېر ښکلي ځایونه دي هلته موټر څنګ ته ودروو تاسو باندې په لارې نه ګرځه په ځای ګرځو چې دا تر کومه دوام لري زه موږ سره وکړم شایو د خدای په جوړ ته وګوره د خدای په فیزون ته جوړ ته وګوره جوړ ته وګوره او څومره کم لیدونکو زه دې اوبو ته ورکوزېږم طاقت مې نه ورته کېږي باید لږ ورکوز شم که ډېر نه ورکوزېږم دا ځای وګورئ راشئ موږ دلته ودرېدو نه پوهېږم چې کوم ځای ده نوم یې ما ته نه راځي خو دغسې اوبه په نوم ډېر یخ دي ډېر زیاتې یخ اوبه دي او د خوړلو لپاره زموږ ملګري داسې زموږ داسې یو ګروپ دی د ملګرو چې یو وایي زه دا شی نه خورم بل وایي زه دا شی نه خورم بل وایي دا شی نه خورم انجینر صاحب تللی د ټول ته ضد یې مستې رااخیستې دي اوس مستې هم یو نه خوري همداسې پرېښي دي ټولو ضد کړی ده راکوز شه راشه نو تاسو د دې ځای تصویرونه وګورئ باقي به سره ګورو چې څه کېږي راشه څه ځای دی راشه ویښتان کې ووینځو دا وګوره حاجي نعمت غواړي چې اوس دلته خپل امام دی که امام وکړي تو بخښه کوئ متاسفانه زما تبدیلی چې ده لږ عمل جرایی شوی اینا دیگه خیلی قشنگ اینجا آب سرد است دا ټول منرالی اوبه دي ښه دا چې په هر لوټک چې خوري منرال بس راوړه راځه چې مستې وایي راځه چې ویې وایي دا ځای کیف که وګوره دا هم د غره کولې سرونه دي د خدای پاک کارونه ورته وګوره او هغه چې دا خبره سره د فابریکه یا د تولید برق ځای جوړ کړی 5 minutes later. هم ماشین سلام علیکم. سلام علیکم.
صبر چې د ما ملګری راشي چې به ورس سم عکاسي وکړو پوښتنې به هم در سره وکړي کومه راډیو است کوم ټي وي است دا یوټیوب چینل ده یوټیوب چینل یوټیوب چینل انار که دې ویډیو جوړه کړه یوټیوب په دونه پر مخ لاړ شي هغه څه کړه لایکون به جوړاو پکې خبرې به پکې کوو سره ځان بس و مرکه کې دې مرکه به کوو چې به غواړم څه فرمایي سایټ انار پلاس انار پلاس چې یوټیوب کې سرچ کې به بس درڅستي بس ما څه کته اوس ماته شنو زبردست مثلا تمرین ما څه وکړه ته تمرین جوړ تاسو نه کته سره مرکه خو یاد ته درس کا مرګره ستانم څه شي دی سره قانون بچاګل دی کا بچاګل څومره وخت کې چې راغلی او تفریح ته د کوم ځای نه راغلی کندهار سره غلی کا د کندهار سره پرون راغلی اختر مو مبارک شه سره اختر مو بخیر او ټول استاد شکر دې خوشاله اوسئ کا تاسو پرون د کندهار نام دغه سره آسان راغلی دی خو راغلی که کابل ته راغلی دی دغه ځای نه دی خو راغلی کا او دا مرګره دې څوک ده دا ما د اکاځي دی کومګی دی کا کومګی دی بس الله دې شفا جوړ پایستو ټول ته مبارکي وایم د اختر مبارکي وایم مننه د موږ طرفه د تا ته کولای او لوی نیکمرغه اختر لنګا سره د لنګا خجل بدنګو وای موږ وځو پنجامیر ته ځو یا شپه کو بیا نورستان ته ځو ها ها موږ د باندې امین راغلو ډیر بیره بار واغلته موږ پرون هغه خطر کا دا بل ملګری دې څه السلام علیکم علیکم السلام ستاسو مشین دی تاسو مبارک استاد مبارک شي استاد راغله موږ اوسو پرو سره وته چوغړو میلا وکړو کا ډیر کا روانستو پرون روانسي پرون فرما ته داوسه پرې یوسترګه ونه نه پکړه خو نه دا کړی اصلا یا خو نه کړی نو د کندهار نام داس تاسو را سم دغه خوب نه دا کړی په دې کې ډرایور څوک سره چې ډرایور یو دا چې صاحب دی یو ځ خپل کا ته وسره نو دا خبره په لاره کې مام داسې یو اکثره مزل کړی د شپان نه دی په توقف نه دا یا دلته متوقف کړی د کندهار د کوم ځای نه مثلا راغلی کندهار د ولایت څخه راغلی خاصه کندهار ولایت کا ډېر حاجی ګل براته ځان وایي صحت وکړه مبارک شه چې نوم دې په خیر سره حاجی ګل نومي محمد رسول استاد کا ډېر دا برمه وي دا چاکان ده دا نه دا وره دا په کندهار کې وای کابل کې دی کندهار هر ځای کې دی برمه وایي د دوه برمو مثلا تاسو په برمه کې څو انچ برمه لري سره کومه یو پیچکی ده یو مثلا دا هغه چې ور سره یو د تنګ والا ده یو پیچکی ده کا موږ د تنګ والا کار کو تقریبا ما د استادي 15 کال کې ماشاءالله ډېر اوس دا کښنی برمه ده زه په چلو ټول کندهار کې په ټول چلوي او د دوی قیمتونه تر څو پورې دي نظر صاحب د چیش قیمتونه د برمه چې مثلا تاسو دا برمه دا راځه چې د خپل ځان ته سل متر لاس کلی دي په لاس کلی کې ټینګي یو کوشش سره کوي هر کلی جلا ځان ته دغه شخص میټونه لري اوس نه د موږ یا مامور ولا حواله ځان له مړی کړه ته ځان سره السلام علیکم خدای مرامل سلام سلام بخیر ساختر دې مبارک شه سفر دې خطر تر دې ځای او الحمدلله ډېر شه په خیر د ملګریان ولانکر در سره ستا ټول مسمک په بچا کوله کار مراله ځای ان شاء الله سلام نو د ملګریان ولانکر در سره غلي دي بس راغلي دا بنیامین سره راغلي نو ډېر سات مې چیرې دا یو دا دا ګول دی نو مرسو دي ان اجازه کوله دا مریض شوی دا او دا مریض دی او ډېر ښه تعلیم کوي ښه شلم یې زده ده پول ماشاءالله ونیسئ او رقصې راکړئ ژر ساله هلو وړه السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دی او دغه کوم ملګري چې دا کومې خبرې وکړي نو په دې کې ته کوم څه ویلی شي راته نوم یې محمد دی نو ملګري یا انټرنیټ سره زه خپل ورور اشپاز یم اشپزي مسلک ته زما ډېر ښه اشپزي نو په اشپزي کوم خو دغه مکه تاسو په خپله کې ملګري یې سره که د کاکا زمون یا ټول د کاکا زمون د ماما زمون د خاله زمون د اخ زمون د خاله زمون ټول را سره د غوا سره خلاص او په زمون کې څه کاروبار لري تاسو په کندهار کې څه کار کوئ والله یو چشکی بل چشکی بل چشکی بل چشکی دا نه چار دي واسه چار نه چاري تخته جوړه راشه زه د مټر شوروم لرم او دغه چې بیا دې موږ
اشپز دی دا شراب دی دا شراب دا سره مرکه وکړه الله شراب پیسې ډېرې مرکه وکړه والله کسه والله کوم سبحانه خبره نشته ده سره چې ته صرافي لري هغه خبره ما خندا ګوره دا پیسې دي شه دا پیسې دي ورته د راځه دا به پورته راځي کړي انار د خرسي سیره خرسي غټ تجار دی پاکستان هغه سخان شراب دی په خدای ولکه بشری شراب اتوشتم نفر کوټه شراب دا اثر پښتنو دا باغی خرسي دا ورو دا باغی خرسي پاپل مټاټه خرسي په کنه اے باغلی دا کې باغلی سره وغل موږ نه ورکونه پیغام چا سره خبرې کړې دي هغه د ایډیټ پر وخت مخته معلوم شي موږ دلته ډوډۍ وخوړله ډوډۍ مو وخوړله او بیا په دې اوبو کې ولمبل د ویښتانو ومینځل ځکه په لاره کې دوړ او ګردود دومره خراب کړي وو چې بیخي بس سره جمع وو اوس هم زما که وینه زما کالي نیم لانده دي نیم وچ دي نو تاسو د لار تصویرونه وګورئ او زموږ خپرونه هم همدلته ختمیږي ځکه په ګوپرو کې هم چارج نشته او آیفون کې هم چارج نشته او بل موبایل کې هم چارج نشته دي ټول شیان چارج خلاص کړی دی ځکه لاره ډېره اوږده ده تاسو د لار د لاړې یو څو تصویرونه وګورئ تر بلې خپرونې مو په رب تعالی سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته